چې وی ګلاب نو د ازغو سره تړلې به وي او وي چې پتنګ نو د لامبو سره تړلې به وي چې خوشحالي وي په لاهور اسلام آباد کې به وي او بیا چې څه غم وي پښتنو سره تړلی به د وخت تیارو او تورتمونو نه به نه یارېږي او مشال چې وي نو د تیارو سره تړلی به وي دین اسلام کې چې څه نور شرطونه هم شته که نه که په پګړي او په تسبو سره تړلی به وي سلامونه نیک هیلې احترامات عبدالله او فریدا یم د سبا رنګ د پاڼې نه د سره مخاطب یم نن ورځ سره نوستی د خیبر د سیمې ډېر تکړه شاعر شعوره فریدای صاحب غوښتلم چې ملګریو له څه خوږه کلمونه ریکارډ کړو ډېره مننه عبدالله بھائی تاسې روتاګ یو جهان مننه چې په د لنډ تنګ وخت کې وخت ورولو دلته او د مو اوزم پښتون ملت له رسولو هڅه وکړه یو جهان مننه تاسې ټولو ټول ټیم له تاسې زه ډېر مشکور یم مننه غزل نه مخکې به ته یو دوه شعره ویم چې د امن طلبګار دی نو غدار دی چې روان د حق په لار دی نو غدار دی او چې د قوم سره غدار دی وفادار دی چې د قوم سره غدار دی وفادار دی چې د قوم څوک وفادار دی نو غدار دی ډېره مننه غزل مطلب چې وی ګلاب نو د ازغو سره تړلی به وي او وي چې پتنګ نو د لامبو سره تړلی به وي مننه دانه سړی که په نادانو لس کې نه پېژنې ته ورته ګوره په رسو سره تړلی به وي ډېره مننه او چې خوشحالي وي په لاهور اسلام آباد کې به وي چې خوشحالي وي په لاهور اسلام آباد کې به وي او بیا چې څه غم وي پښتنو سره تړلی به د وخت تیارو او تورتمونو نه به نه یارېږي او مشال چې وي نو د تیارو سره تړلی به وي په دین اسلام کې چې څه نور شرطونه هم شته که نه که په پګړي او په تسبو سره تړلی به وي دا ستا مین ستا په کوڅه باندې چې نه راځي اوس شرطه یې ګوره لیوانو سره تړلی به وي او مقطع شعر یې چې څه تسلي او څه راحت به پکې وي شعوره څه تسلي او څه راحت به پکې وي شعوره که نه ژوند ټول د اندېښنو سره تړلی به وي مننه د ابهام د ولولو مې را بهر که او په مقصد مولا د حسن مې خبر که که پر جن د خپله قبره را ګزار که خدای مات یې نور د قبر دا وزر که د وصال تبر په لاس مې زړه له راشه د غمونو دا بوتان پکې کسکر که چې د کم ځای نه تر دې مقامه رالی کله کله لږ په هغې هم نظر که بې باور او باوري به در معلوم شي داسې کله کله خیر دی لږ باور که او شعر دی پکې چې پښتو وایي د غیرو ملاتړ کړي چې پښتو وایي د غیرو ملاتړ کړي زړه مې وایي چې ګزار یې د کمر که او زه په دې دنیا ژغورنه د خپل حق کړم زه په دې دنیا ژغورنه د خپل حق کړم ته ناسوسه انتظار یې د محشر کړه او مقطع شعر دی چې شعوره پښتانه ځان نه چاپېر کړه ای شعوره پښتانه ځان نه چاپېر کړه ترېنه جوړ د منظوري جانان لښکر کړه غزل دی مطلب چې د څانګې نه بیلیږي لکه پاڼه چې د څانګې نه بیلیږي لکه پاڼه او خود به لاندې راغورځېږي لکه پاڼه مننه او ستا یادونه مې د زړه په وینو پایي ستا یادونه مې د زړه په وینو پایي ځکه رنګ زما زیړېږي لکه پاڼه ډېره مننه او ناڅاپي راتلو دې وار رانه خطا کړو ناڅاپي راتلو دې وار رانه خطا کړو ټول وجود زما رپېږي لکه پاڼه ډېره مننه او چې د وخت بعد یې په مخه ځان سره کړي چې د وخت بعد یې په مخه ځان سره کړي او سړی چېرته ورسېږي لکه پاڼه او شعر دی پکې چې د بل د سپکولو ښه سکان دي چې د بل د سپکولو ښه سکان دي داسې هغه کس پکېږي لکه پاڼه مننه او مقطع شعر دی چې ستا بېلتون کې د شعور څه داسې حال دی ستا بېلتون کې د شعور څه داسې حال دی د خزان په باد راجېږي لکه پاڼه ډېره مننه عبدالله صاحب مطلب چې غزل چې پیروکار د باچاهان دی پیروکار د باچاهان دی پر اختیا چې څوک افغان دی او د غورځنګ د پښتنو دی پښتنو باندې ودان دی د غورځنګ د پښتنو دی پښتنو باندې ودان دی او چې خلاف د منظور جان دی یا د الخور او یا ګلخان دی مننه چې خلاف د منظور جان دی یا د الخور دی یا ګلخان دی او چې پښتون وي زمونږ ځان دی چې پښتون وي زمونږ ځان دی که عسکر که طالب جان دی ډېره مننه او ستا په خاوره بیا پښتونه ستا په خاوره بیا پښتونه د ډالرو جنګ روان دی او چې په یو موږي سوځله چې په یو موږي سوځله را پرېوځي دا نادان دی او یا بندي دی او یا مړ دی چا چې کړی حق بیان دی مننه یا بندي دی او یا مړ دی چا چې کړی حق بیان دی او چې انسان وجني شعوره چې انسان وجني شعوره دا انسان نه دی حیوان دی ډېره مننه
شعور افریدی صاحب د تو یو جهان مننه کوو چې دومره مصروف وخت کې تو موږ له وخت موږ سره کېناستې او مرکه هم دې سره وکړه د کتونکو هم یو جهان مننه مهرباني قدرمن شو